کنونشن ته پرسیدو باندې مشرانو د تاجران برادرۍ صوبایي صدر مهر الهي او احسان باچا ته په خیر راغلي وي او د کې پی کې د دې لوی قافلې ستاینه هم وکړه. کنونشن ته د ټولو صوبو تاجران برادرۍ په ګڼ شمېر موجود وو. د تنظیم تاجران مشرانو په خپل خطاب کې حکومت ته دا خبره په ډاګه کړه چې خلک تی ووري کوم خلکو عمران خان له دا مشورې ورکړې دي او دا هم وي چې مونږ IMF نه منو او د دې ظلم نه ډک ټکسونه د ختم کړل شي. ادین بعد تاجرانو مشرانو په اسلام آباد کې یو احتجاجي ریلی وویستله چې پکې د جنازې په شکل یو تابوت هم نیولې وو. د جنازې د تابوت د سعادت چیمبر اف انډسټري سابقه صدر نواز مندوري ته حاصل شو. नाकाम हुकूमत मुर्दाबाद, नाकाम हुकूमत मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. اسلام آباد انتظامیہ کمانڈو اور انسوگیس پولیس هم موجود وو. زی په زی یې د تاجرانو د منې کېدو دپاره کنډتارونه او د باډرې هم جوړ کړی وي. تاجران خپلو مشرانو په قیادت کې دننه د تلو کوششونه وکړل خو د حکومت له طرفه د تلو اجازت ورته ملو نشو. تاجرانو مشرانو او حکومت چارواکو خپلو کې یو میټینګ وشو خو تاجران پرې راضي نشول او تاجرانو مشرانو یو ځل بیا شټر ډاون هړتال اعلان وکړو چې په 27 28 29 به مکمل شټر ډاون وي. प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर की बात को रिपीट कर रहा हूँ, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. हमें वो ताजर नहीं समझ रहे, जो खरबपति लोग हैं उनको वो ताजर समझ रहे हैं जिन्होंने अरबों लूटे हुए हैं. हमारी कोई हम रिक्वेस्ट भी मानने के लिए तैयार नहीं है. हमने ये फैसला किया है मुकम्मल तौर पे मशावरत से कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर बरोज सोमवार और मंगलवार पूरे मुल्क में 2 दिन की शटरडाउन हड़ताल होगी.